په قرآن کې یو دوه آیاتونه دي او هغه دوه آیاتونه چې څوک درې شپې ولولي الله رب العالمین به د ده کور ته چرته هم شیطان داخل نه کړي. یعنې د ده کور نه به شیطان منډه وایي، شیطانان به نشي ورننوتلی. ډېر خلک موږ او تاسو وینو هغه وایي یاره زموږ په کور کې بې اتفاقي ده، زموږ په کور کې جنګ جګړې دي. دا اکثر د دې شیطاني حرکاتو د وجې نه، د دې شیطانانو د وجې نه چې د مؤمنانو په منځ کې بې اتفاقي راولي. نو صرف دوه آیاتونه دي په قرآن کې، هغه دوه آیاتونه چې څوک ولولي درې شپې نو شیطان به د ده د کور ته چرته هم داخل نشي. حدیث کې راځي عن نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله كتب کتابا، الله رب العالمین یو کتاب لیکلی دی قبل ان يخلق السماوات والارض، د دې ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې بألفی عام 2000 کاله مخکې. یعنی الله رب العالمین یو کتاب لیکلی دی د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه 2000 کاله مخکې. انزل منه آیاتین، او د دقه کتاب نه چې دا کم 2000 کاله مخکې الله د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې لیکلی دی، د هغه کتاب نه الله رب العالمین په قرآن کې یو دوه آیاتونه نازل کړي دي. ختم بهما سورة البقره، په هغه دوه آیاتونو باندې الله رب العالمین سورة بقره ختمه کړې ده. دغه آیاتونه چې په کوم کور کې فی دارین 3 لیال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم کور کې چې ولوستلی شي 3 شپې فیقربها شیطان، دغه کور ته شیطان نږدې نشي ورتللی. یعنی کم کور کې چې دغه دوه آیاتونه 3 شپې مسلسل ولوستلی شي نو دغه کور ته به شیطان نږدې هم ورنشي، داخلېدل داسې کوي چې نږدې به هم ورنشي. هغه دوه آیاتونه کم دي؟ د سورة بقرې 285 نمبر آیات او 280 نمبر آیات. آمن الرسول بما انزل نوالا تر فانصرنا على القوم الكافرین. نو دغه دوه آیاتونه دي د سورة بقرې چې څوک 3 شپې په خپل کور کې ولولي الله رب العالمین به د ده دا کور محفوظ کړي د شیطانانو نه، د ده د کور ته او د ده د کورنۍ ته به شیطانان نشي نږدې کوي.